السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو مسلمانانو ورونو، نن سبا په مسلمانانو کې یو مرض، یو ګناه چې ډېره عامه شوې ده، هر څوک یې اخته شوي دي. هغه ډېره سخته لویه ګناه ده. موږ او تاسو باید ځان پرې پوه کړو او د هغې نه باید ځان ډېر په کلکه باندې وساتو. هغه د یو مسلمان غیبت دی. نن دا په مسلمانانو کې یو عادي کار ګرځېدلی دی، یو عادي مجلس، یو عادي جمع ګرځېدلې. حتی چې د موږ مجلس هغه خندا، هغه د مجلس خوند په غیبت باندې جوړوي. خو خدای مو دې وساتي، غیبت ډېره لویه ګناه ده. د مسلمان غیبت په دې باندې الله جل جلاله سخت خفه کېږي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنې نه سخت دی. نبی علیه الصلاة والسلام دلته غیبت سره زنا ځکه ذکر کوي چې زنا خو داسې یو کار دی چې هغه فطرت د انسان دی، هر څوک دی چې یاره زنا ډېر بد شی دی، زنا ډېره لویه ګناه ده. حتی چې د اسلام نه وتلي څوک وي هغه باندې هم د یو بد کار دی. غیرت د انسان، فطرت د انسان دا نه برداشت کوي چې یو څوک د بل چا له خور او مور یا ښځې سره نعوذ بالله زنا وکړي. نو دا فطرت د انسان بد ګڼي، خو د دې نه بد شی چې دی هغه غیبت دی. علما کرام د دې وجه ذکر کوي چې ولې غیبت د زنې نه سخت دی. خو یوې خبرې ته مو دلته فکر وي چې دا فکر سړی ونه کړي چې نعوذ بالله زنا به کمه ګناه وي، نو ځکه به غیبت د هغې نه سخت وي. نه، زنا خو سخته ګناه ده. نو ځکه نبي علیه السلام چې زنا چې تاسو هم پوهېږئ چې سخته ګناه، د هغې نه هم غیبت سخته ګناه ده. نو غیبت چې دی نبي علیه السلام ځکه ویلي دی چې د زنې نه سخت دی. اصل کې که موږ او تاسو څومره ګناوې وګورو، دا څومره ګناوې، که غیبت دی، که زنا ده، که غلا ده، که رشوت دی، که دا هر څه دي، په دې ټولو کې که فکر وکړو، په آخري فکر وکړو چې ولې الله جل جلاله دا حرام کړي، ولې الله د دې نه منع کړي یو. یوازینی لامل، یوازینی آخري نتیجه چې موږ ته په لاس رسي هغه دا ده چې دا ټول هر څه الله تعالی ځکه منع کړي چې په الله جل جلاله باندې انسان ګران دی. په الله باندې انسان ډېر سخت ګران دی. د انسان بې عزتي، د انسان د مال طلب کول، د انسان ته په سپکه کتل، په دې باندې الله خفه کېږي. نو غیبت چې د زنا نه سخت دی، په دې کې د انسان بې عزتي کېږي. نو ځکه الله جل جلاله په دې باندې انسان ته دومره سخته سزا ورکوي. ویس که فکر وکړو چې په زنا کې د انسان ډېره بې عزتي کېږي او که په غیبت کې، نو په زنا کې هم د انسان بې عزتي کېږي، په غیبت کې هم. خو په غیبت کې داسې بې عزتي کېږي چې دومره بې عزتي په هغه زنا کې نه کېږي. ځکه انسان چې دی هغه فطرتاً حیا لري، او فطرت د انسان کې د پیدایښت نه په انسان کې یو حیا موجوده وي او یو غیرت دا موجود وي چې یو څوک نعوذ بالله زنا وکړي نو حال چاته نه وایي. یوازینی هغه شخص چې زاني او زانیه ده هغه په خپل مابین کې سره خبر وي. که خدای مکړه خبر شي یو یا دوه کسان به نور خبرېږي، نور څوک په ځان نشي خبرولای، ځکه زنا ډېره په پټه طریقه باندې کې. نو په هغې کې هم د انسان عزت د لاسه ورکړی شو، دغه سړي د دغې ښځې عزت، دغه ښځې د دې سړي عزت د لاسه ورکړو، خو لیکن ډېر خلکو کې د دې عزت د منځه لاړ نه. اما غیبت چې دی هغه په ډېر خلکو کې د یو انسان عزت د منځه ځي. دویمه وجه علما دا ذکر کوي، وایي زنا چې دو هغې نه ځکه غیبت سخته ګناه ده چې په غیبت کې خلک پروا د ګناه نه کوي. خدای مو دې وساتي، دا ډېره سخته خبره ده. موږ اکثریت په ګناه باندې لګیا یو. که ګناه پیلې نو الله جل جلاله دومره سخت نه په خفه کېږي. یو وخت انسان ته دا سوچ ته درېږي چې خو ګناه مې کړې ده، هغې توبه وکړم. که ګناه هم کې او ګناه یې نه بیلې، دا ډېره سخته خبره ده. ځکه بیا انسان ته د کونې موقع نه پیدا کېږي. انسان دا فکر نه کوي چې زه د توبه وباسمه، ځکه چې ګناه یې بیري نه، چې ګناه یې نه بیري نو توبه به ولې وباسي. نو غیبت په خلکو کې یو داسې مرض ګرځېدلی چې هغه ګناه یې نه بیلي، نو ځکه خلک توبه هم نه وباسي. چې توبه نه وباسي نو دا بیا د زنې نه سخته ګناه جوړېږي. خدای مو دې وساتي، دا ډېر سخت بد مرض دی. خصوصا اکثریت خلک د موږ هغه د نظام غیبت، د محاکمو غیبت، د امر بالمعروف غیبت، هغه چا غیبت چې هغه تر ټولو بد کار دی، تر ټولو سخته ګناه، هغې ته موږ پسې لاس واچوو. حتی تر امیر المؤمنین شیخ صاحب، تر علماو، تر اولیاو پورې ورسېږو، د هغې غیبت کوو.